کم سړی چې درود شریف سیوا وای د ده به الله غمونه ختمی او الله به یې ګناهونه ورانوي. صحابي روایت نقل کوي وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې څوک په ما باندې درود شریف ویل پرېږدي وی د جنت لار خطا کړه، د نه د جنت لار خطا شوه. چې ما باندې درود شریف پرېږدي د جنت لار خطا کړه. ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زه راووتم یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې مې وکتل ډېر خوشحاله و، طبیعت کې ډېره تازګي معلومېدله. نور خو د نبی علیه السلام 24 ګنټې به حالت د تبسم و، داسې مخ به یې خندروی ښکارېد، 24 ګنټې خندروی مخ به ځکه خو چې بچا لید جو عاشق کېده به فکر مخ به یې خندروی او خندروی